بسم الله الرحمن الرحیم. د ورځ 2000 د نن ورځې درس ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې موږ شروع کړو د انسرټ په ټاپ باندې. د انسرټ په ټاپ کښې اوله برخه د کور پیج په نامه. د کور پیج لکه څنګه د نامه څخه معلومیږي کور پیج یعنې د صفحې دپاره کله چې موږ وغواړو چې کور جوړ کړو موږ کولی شو دغه اپشن څخه استفاده وکړو. دلته کله چې موږ تاسې MS Office په خپل کمپیوټر کښې انسټالوو په هغه وخت کښې دغه د کور پیجونه یو څو انسټالونه په ډیفالټ توګه باندې موږ په کمپیوټر کې انسټالیږي. موږ کولی شو د هغه څخه د کور د پیج په شکل باندې استفاده وکړو. دوی خپل ډیزاین شوي دي، فقط موږ کولی شو ماسې هغه ټکسټ واخلو ور انسرټ یې کړو، یا مثلا هغه ډاټا یا معلومات واخلو انسرټ یې کړو. تاسو چې کله کور پیج کلیک کړئ دلته د کور پیجونه دي. هر کور پیج چې غواړئ ماسې باندې کلیک کړئ ستاسو صفحې ته انسرټېږي. دا کور پیج زه غواړم. دا کور پیج مې خپل صفحې ته انسرټ کړئ. کوم ځای کې د ټکسټ لیکل دي فقط په ټکسټ باندې کلیک کړئ. نور ټکسټ کولی شو ور اضافه کړئ. مثلا دا ټکسټ غواړم ډیلیټ یې کړم، په ځای لیکم مثلا زموږ مخکې نور ټکسټ ورکړی و په هغه خاطر باندې دا به ټول انتخاب کړو او ولیکو مثلا MS Office 2007 نوټس داسې ټایټل. دلته راځئ مثلا بل معلومات ورکړئ by واکمن. دلته راځئ کم کال، هر کال چې انتخاب کړئ کولی شئ انتخاب یې کړئ. په دا پوینټ باندې کلیک کړئ جنوري خپل اتومات درکوي. جنوري د ورځې څخه مثلا جنوري 29 کولی شئ دا ور انسرټ کړئ. جنوري 28. نو دا معلومات د دې څخه ښکته راسئ. دلته ګورئ ټکسټ معلومات د ټکسټ لپاره بله خانه شته، کولی شئ دا ټکسټ انتخاب کړئ، په ځای مثلا نور شیان ولیکئ. This is a note for مثلا computer students so and so چې غواړئ کولی شئ ولیکئ. د هغه په لیکلو سره لاندې راسئ وګورئ نور خانې دي، کولی شئ ولیکئ د کورس نوم ولیکئ یا خپل د کمپنۍ نوم په چا لیکلی دی. مثلا زه لیکم واکمن کمپیوټر اکیډمي. لاندې کولی شئ ګورئ اډرس، فون نمبر او فاکس نمبر. دا ټول معلومات کولی شئ تاسې انسرټ کړئ. دې ته وایي کور پیج. بل په دې کور پیج کې موږ څه کولی شو هغه دا دی چې تاسو کولی شئ دغه کور پیج واخلئ، سیو یې کړئ او د همیش لپاره د هغه څخه استفاده وکړئ. مخکې د سیولو څخه تاسو د کور ریموو دروشم تاسې کور پیج ته د لیکل د ریموو د کرنټ کور پیج دا چې کلیک کړئ هغه کور پیج به خپله اتوماتیک ډیلیټېږي. که مثلا زه دغه کور پیج یا بل کور پیج واخلم ورته انسرټ کړم، مثلا دا کور پیج دا دې ستاسې په یاد دی. کله چې تاسې یو کور پیج هلته نوم او شی ورکړئ ټول کور پیجونه به هغه رقم نوم اخلي. ګورئ اوس دا بل کور پیج دی راموي، دا ټوله کور پیجونه به هغه نوم چې تاسې یو ایډیټ کړئ. مثلا د هغې کور پیج موږ واخیستې مخکې به نوم او شیان ورکړئ Office 2007 نوټس داسې څه معلومات چې ټولو کور پیجو کې به هغه معلومات دي. ګورئ دا بل سټایل د کور پیج دی. ښه خیر دا ډول مثلا ده. اوس به راسو کور پیج که غواړئ چې ریموو کړئ دلته راسئ ریموو کرنټ کور پیج کلیک کړئ، کور پیج به ریموو شي. که چیرې مثلا ته یو کور پیج جوړوې ډېر ښکلی او د هغه څخه هر ورځ استفاده کوې، فرض مثال زه به دا کور پیج دغه کور پیج دی مثلا تاسې د دې څخه هر وخت استفاده کوئ، هر وخت مو پکارېږي. دا کور پیج ښایسته جوړ کړئ. وخت چې دا کور پیج جوړ کړئ دلته راسه به دا قسمت کې د موس پوینټر د کور پیج سره د نږدې کې د مثبت علامه غوندې داسې یو علامه پیدا کړئ، پر دې باندې کلیک کړئ ستاسې کور پیج به انتخاب شي. کور پیج کلیک کړئ، لیکل دي سیو سلیکشن ټو د کور پیج ګالري دا کلیک کړئ. دا چې مو کلیک کړئ دا وینډوز خلاصېږي. کور پیج نوم غواړئ نوم ورکړئ، مثلا نوم لیکئ آفیس نوټس. ګالري په کومه ګالري کې غواړئ سیو کړئ، مثلا په هغه ګالري کې چې داسې وي د څه شي ګالري ده معلومدار چې د کور پیج ده. کټګوري په کومه کټګوري کې دا راسي بیلډ ان او جنرال یوه کټګوري ده کوم چې دلته موجود دی. او که تاسې کریټ نیو ورکړئ دا ستاسې کور پیج به بل دروښیم. ګورئ چې کلیک کړئ دا یوه کټګوري ده. دلته وګورئ عنوان یې دی بیلډ ان. جنرال به خپله اتوماتیک د دغه لاندې راځي. او که چیرې تاسې
دلته په دې ساحه کټګوري کې نوې کټګوري انتخاب کې بیا ورته ځان ته نوم اخلي. مثلا زه به نوم ورکړم خان. اوکې. پلان ډسکرپشن کولی شئ تشریح ولیکئ. سیو په کوم ځای کې سیو سي، نارمل حالت دی او که بلډینګ بلاک سي، دواړه په دغه کټګوري کې سیو وي، کوم فرق نشته پکې، دواړه یو وظیفه لري. د دې څخه بعد سیو آپشن دی. سیو آپشن کې ټول آپشنونه تقریبا یو رقم وظیفه لري، فقط دغه معلومات مو ښیي چې کله دغه کور پیج د خپل ډاکومنټ انزرټ کوم څونه تغیرات زه پکې راوستلی شم. مثلا کولی شم انزرټ کنټینټ اونلی، فقط کولی شم معلومات ور انزرټ کړم. انزرټ کنټینټ اټس اون پاراګرافز، کولی شم د کور پیج په خپلو پاراګرافو کې معلومات داخل کړم. او انزرټ کنټینټ ان اټس اون پیج، کولی شم د ده په ټوله صفحه کښې معلومات داخل کړم. دا چې تاسې انزرټ کړئ کولی شئ تغیرات پکښې راولئ، فرق نه کوي. اوس دا کور پیج سیو شو، راسئ کور پیج ته، دا بیلډ ان شو، لاندې راسئ، د خان په نامه باندې دا د یو بل کټګوري جوړه شوې ده، تر هغې کټګوري لاندې ستا دغه کور پیج ته انزرټ دلته باقي پروت دی. اوس نو د همیشه همیشه دپاره مثلا ته چې کله بل وخت دغه کور پیج دې په کار شو، اتوماتیک راسه کور پیج ته، اوکې، اتومات به دی جوړ تیار وي، فقط ماسې انزرټ کړه. په کور پیج کې بیا هم یو کور پیج به خپل صفحې ته به انزرټ کړم. دا کور پیج چې مو خپل صفحې ته انزرټ کړي، دلته چې تاسې کور پیج ته راسئ یا انزرټ یا انزرټ کولو څخه مخکې پر کور پیج کې په دغه یو کور باندې رایټ کلیک کړئ، دلته لیکلي دي انزرټ اټ د بیګینینګ، انزرټ اټ کرنټ ډاکومنټ. دا هېڅ یې نه دی، فقط په کوم ځای کې ته غواړې دغه د کور یا دغه د صفحې دپاره دا کور ته په کومه ځای کې غواړې چې انزرټ یې کړم. انزرټ اټ د بیګینینګ اف د ډاکومنټ په اوله صفحه کې به راځي. انزرټ اټ د کرنټ ډاکومنټ که په هر ځای کې شته کلیک کړی په هغه ځای کې به انزرټېږي. انزرټ اټ د بیګینینګ اف سیکشن، که چیرې مثلا تا یو پاراګراف بریک کړي، د بریک څخه وروسته د هغه پاراګراف په مخ کې دې کلیک کړي، هلته به انزرټېږي. انزرټ اټ د اینډ اف د سیکشن، تقریبا د ډاکومنټ په اخر کې یا د هغه ستاسو سیکشن په اخر کې انزرټ اټ د اینډ اف د ډاکومنټ. ټوله فقط یو ځلې کار کوي، دونه مهم شی نشته پکښې. د دې څخه بعد راغلی دي ایډیټ د پراپرټیز، دا چې تاسې کلیک کړئ کولی شئ بیا هغه د مخکې وینډو ته تاسې کولی شئ په دې کې تغییر راولئ، کولی شئ نوم ته تغییر ورکړئ، کولی شئ مثلا ځای ته تغییر ورکړئ، په یو نوې کټګوري کې یا د خان په کټګوري کې شامل کړئ، هره کټګوري کې شامل یې. ډسکرپشن تشریح کولی شئ تغییر ورکړئ، په کوم ځای کې سیو وی او کوم د استعمال په وخت کوم آپشن غواړئ چې فعال وي. پاراګراف کې تغییر راسي، ټیکسټ کې او که یوازې نوم. د دې څخه بعد چې دلته رایټ کلیک لیکل دي اورګنایز اینډ ډیلیټ، که تاسې چیرې غواړئ چې یو کور پیج واخلئ ډیلیټ یې کړئ، نو څنګه به ډیلیټ وي؟ زه به دلته راسه لاس کلیک وکړم، مثلا کور پیج چې مخکې جوړ کړی دا غواړم چې ډیلیټ یې کړم. څنګه ډیلیټ یې؟ دلته به دا کور پیج باندې ماسې کرسر شوی دی، رایټ کلیک اورګنایز اینډ ډیلیټ به کلیک کړئ. دا چې مو کلیک کړئ اتوماتیک دلته ستاسې کور پیج انتخاب شوی دی، واکمن په نامه کور پیج خان. په کله ته راسئ ډیلیټ یس کلوز، هغه کور پیج اوس ډیلیټ شو، کور پیج اوس نشته. بل چې رایټ کلیک کړئ لیکلي دي وایي اډ ټو د ګالري، تاسې کولی شئ دغه د کور پیج آپشن واخلئ او دغه کویک اکسس ټولبار ته اضافه کړئ. نو دا به دې په کلیک کولو سره دا دی دلته اضافه شو. نور کولی شئ د دې څخه کور پیج خپلو صفحې ته انزرټ کړئ. که مو دلته نه وي په کار، راسئ دلته پر کویک اکسس ټولبار پر ناچ باندې کلیک کړئ، مور کمانډز، په مور کمانډز کې به راسئ کور پیج انتخاب کړئ، ریموو، اوکې، اوس د کویک اکسس ټولبار څخه هم ډیلیټ شو. نور راځو بلانک پیج. بلانک پیج معنا توره صفحه یا مثلا خالي صفحه. تاسې کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې ضرورت په وخت خالي صفحه دغه ځای څخه انزرټ کړئ. د خالي صفحې د انزرټولو لپاره موږ کولی شو په خپل کیبورډ کې کنټرول انټر وهو، خالي صفحه به انزرټېږي، او یا هم تاسې کولی شئ د دې په واسطه باندې بلانک پیج انزرټ کړئ. دا مو اوله صفحه، دا مو دویمه، که د بله صفحه هم په کار دلته کلیک کړه، دا یې هم درېیمه صفحه، اول، دوهم او درېیمه صفحه. د دې څخه بعد پیج بریک. پیج بریک یې وظیفه نه ده، فقط تاسو ته یو صفحه بریک کړي. مثلا زه غواړم چې دغه صفحه پر دغه قسمت باندې بریک شي، د دوه پاراګراف دلته پاتې شي، یو ولاړ شي. پیج بریک ماته کلیک کړئ، دا به داسې بریک کېږي.
یو پاراګراف راغلی بل صفحې ته بل هم دلې پاتې شو. که غواړئ چې دا پاراګراف هم مثلا په داسې ځای کې د صفحه وخت هم بریک کړم یا د صفحه وخت هم ماتې کړم په دغه ځای کې سره جدا یې کړم یا مثلا په دې قسمت کې په هر قسمت کې تاسې غواړئ مثلا زه غواړم ته بریک کړم بریک لیکئ هغه پاراګراف هلته پاتې شي په باقي قسمت کې دلته راسي. خدای دې وکړي چې پوه شوي وایاست. دا و د انزر د ټاپ اول قسمت. نور درسونه به په آینده کښې ګورو. خدای پامان.